ایرانیان هم د عمر الفاروق لمن هو پیدا کېدس کوی چې موږ به ایران اوس آزاد کړو. والله چې د عمر رضی الله عنه ایرانیانو ته وایم که غواړي چې الله فتح در نصیب کړي د عمر رضی الله عنه نوم راوځړوي په لارې په کوڅو کې. اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. خلفای راشدین زنده باد. خلفای راشدین زنده باد. الله اکبر. دوی اوس فلسطین آزادوي. فلسطین عمر آزاد کړی ده، هغه به د عمر بچیان آزادوي. که تاسې ټول آزاد کړل بیا به د ما دغه ګیره په امتیاز ورخري په مردارو باندې به د ما دا ګیره رالندوي. بیا به تاسو فلسطین هر د ډوزن و هر د ډوزمار کار نه ده، ځکه هغه امیر المؤمنین عمر الفاروق آزاد کړی ده. نو اوس دوباره بیم د عمر الفاروق بچیان آزادوي او ایران هم عمر الفاروق فتح کړی ده، آزاد کړی ده. دا د خمیني او د خامنه‌ای عکسونه لرې کړي، د عمر الفاروق رضی الله عنه نوم ور باندې راځوړن کړي چې بیا الله جل وعلا څنګه د عمر رضی الله عنه په خاطر تاسو ته فتح در نصیب کړي. منی به یې دا نصیب کوم ونه منل بیا هم ولاکه نصیب سوله او ذلیل کېږي بلدینه به نور پسې زیات ذلیل کېږي. ښه دغه سورة القریش نه ده، دغه سورة القریش بابل جانه دغه که خاص بیا ځینې دغه کوي هم وی کړی. دغه سورة القریش ډېرې په ټول قرآن عظیم شان کې شفا ده، برکتونه دي، امن او امان ده. دا سورة القریش د ویرې په وخت کې ډېر وایسته. که څوک په خوب کې بیریږي دغسې بیریږي یا له دښمن نه بیریږي په مقابله کې یاسته ورسره یا د امن احساس نه کوي، سورة القریش ډېر زیات وایسته. په دې کې الله جل وعلا ډېر عظیم برکتونه ایښي دي. بعضې علما لا وایي که څوک شوګر لري او وایي دغه صورت زیات وایي، الله جل وعلا به هغوی ته له دغه مرض نه شفا ورنصیب کړي. په دې صورت کې امن ده، په دې صورت کې امان ده، د زړه اطمینان ده، د زړه سکون ده، پکې له دښمن له ویرې نه په دې کې امن ده. نو ډېر زیاتې وایسته. که له هر څه نه ویره لرئ او له هر څه نه ډار لرئ، دا صورت زده کړئ، یادې کړئ، وایاست، په ترجمه باندې هم ځانونه پوهوئ. الله جل وعلا مو ورباندې پوهه کړه. انشاءالله ترجمه خو به بیا ضرورت نه وي، اسانه مې درته وکړله. بالکل قاري صاحب دومره خوندوره چې په اول ځل باندې خپل په دا ټول عمر کې به دومره په خوندور ولاکه پوه سوی وم لکه څنګه چې نن ورباندې پوه سوم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله مراته وساته قدرمن سي سرلوړي سي. ګوري دوستانو زلا سبب بل رزم خبرونی لرم، والله بهانه غواړم درنه کني زه خبرونی نوري بندومه تر اختره پوری. خدا مې دې تاسو په خاطر من راځي یو لحظه به د دې سره مجلس هم کوو، د دې ملګرو دوستانو سره او دغه به هم کوو. دا څه ورته وایي د قرآن عظیم شان درسونه به هم سي په د اخري شپو کې د لیلة القدر شپې سي دي، په دې کې د قرآن زده کړه عظیم شپې در باندې را روانې دي. چې چونډۍ مسلمانه، په نامه مسلمانه، حقیقي مسلمانه، د صحابو د دفاع لښکره تاسو ته وایم، خویندو ته وایم، میندو ته وایم، د الله خاطر وکړئ، دا شپې له لاسه مه ورکوئ. دا شپې عبثې در باندې لاړې نه سي، فالتو در باندې لاړې نه سي. شیطان په قبضه کې لاس مه ورکوئ، شیطان په قبضه کې ځان په لاس مه ورکوئ. دغه لږ شپې همدغسې به را باندې تېرېږي. لکه نن سبحان الله، والله نن سبا 19مه روزه ده که نه؟ هو قاري صاحب محترم. د بعضو 18مه ده، د بعضو 19مه ده. والله العظیم سرایات سول، بې اختیاره مې حالات سره بدل سول. ما سبحان الله، د ژوند شپې دې موږ څو روانې دي، ټول زر زر تېرېږي. نو دغه شیطانانو ته م وایم، دغه فاسقانو فاجدا یو دا د سپو پرې مینځونکي دا د ابلیس ملګري نه دي چې سر یو سر راښکاره کوي، مور معلوموي. دوی ته م وایم دغه لږ شپې لکه سپي داسې ځانونه په زنځیرانو کې وتړئ، یا خپله ځانونه اصلاح کړئ، که نه اصلاح کېږي بیا لکه سپي داسې ځانونه وتړئ، نور مسلمانانو ته ضرر مه رسوئ. نور مسلمانان پرېږدي چې د رب جل وعلا بندګي او عبادت وکړي. ځکه تاسو خو نه د کوم دین پیروي کوئ، نه د کوم رب منئ، نه د کوم اسلام منئ. نو سینې منئ ورځئ هلته خپل لکه بیزوګیان
ګرځي له ځانونه د جامې او دا لرې کړي مسلمانان پرېږدي ښه قدرمن دوستانو عظیمې شپې دي عظیمې شپې دي انشاءالله په دې باندې به بیا مو خبرې هم درته کوو او په کار هم دا اوس ما نن سورة القدر درته دغه کړی وای ترجمه کړی وای سورة القدر و سورة القدر به بیا سبا شپه درته ترجمه کړم څنګه مو خوښه ده ان شاء الله.